دا ویډیو کې بس تاسو دربخې ما سي تاسو څنګه کولای شئ د خپل فیسبوک بند آی ډي خلاص کړئ. او دوستانو که چیرې له تاسو چې تاسو د فیسبوک آی ډي دغه رقم بند شوی وي، له تاسو چې آی ډي کارت غواړي یا له تاسو چې پاسپورت غواړي یا له تاسو چې ډرایوینګ لایسنس غواړي، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته ډیره اسانه طریقه درښیم چې دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ډیره اسانۍ سره بغیر پاسپورت، بغیر ډرایوینګ لایسنس، بغیر آی ډي کارت دغه رقم بند آی ډي خلاص کړئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دغه طریقې څخه فائدہ نور وخت نه اخلم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی سم په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړی دا. ګور ماته دغه راړوي و ام ډي یور اکاونټ هاز بین لاکډ. و ام ډي ستاسو اکاونټ دغه لاک شوی ده. لاندې ګور تاریخ مرتلی کله د په دغه تاریخ باندې ستاسو اکاونټ لاک شوی ده. اوس که چیرې په نیکسټ بټن باندې کلیک وکم، ګور بیا ماته دغه راړوي هاو ټو انلاک یور اکاونټ. کې بیا زه په نیکسټ بټن باندې کلیک وکم، نو دلته بیا ماته وایي کنفرم یور آیډنټیټي. دلته اوس لما چې آی ډي کارت غواړي یا پاسپورت غواړي یا ډرایوینګ لایسنس غواړي، نو هغه یو شی لما سره نشته. اوس راځو دوستانو بغیر پاسورد، بغیر آی ډي کارت، بغیر ډرایوینګ لایسنس دغه آی ډي خلاصونو ډیر اسانه ده. د لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکئ m.facebook.com. کله تاسو m.facebook.com ولیکئ، نو دلته به سمپل تاسو اوس په دغه براوزر کې خپل آی ډي خلاص کړئ. نو زه راځم د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی سم د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ. لاندې لوګین بټن ده، سمپل به دغه لوګین بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ، دلته هغه اپشن راړي و ام ډي یور اکاونټ هاز بین لاکډ، وستاسو آی ډي لاک ده. نو اوس به تاسو راسي بیرته د براوزر سرچ بار ته. کله تاسو د براوزر سرچ بار خلاص کړئ، دلته به تاسو ولیکئ d.facebook.com. دا به تاسو ولیکئ d.facebook.com. سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ، دلته ګوره موږ ته بیا هغه اپشن راوړوي چې ام ډي یور اکاونټ هاز بین لاک، وستاسو آی ډي لاک ده، خو هغه انټرفیس شکل سي دا بدل ده. نو لاندې ګوره بیا ګیټ سٹارټډ بټن ته لیکل ده. سمپل په دغه ګیټ سٹارټډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا دلته دغه اپشن درته راړي، دلته بیا تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته بیا ګوره تاسو ته وایي کنفرم یور آیډنټیټي. دلته بیا له موږ چې آی ډي کارت غواړي، پاسپورت غواړي، ډرایوینګ لایسنس غواړي، نو هغه له موږ سره نشته. نو اوس به دوستانو تاسو بله طریقه کوئ. دې لپاره بیرته تاسو سرچ بار ته راسي. دوستانو کله تاسو سرچ بار ته راسي، ګوره لاندې دغه لینک درکړی ده. سمپل به دغه لینک تاسو له دغه ځای کاپي کړئ. کله تاسو دغه لینک کاپي کړئ دوستانو، اوس دغه لینک تاسو یوسئ دوستانو فیسبوک ته یا جیمیل ته یا بل ځای ته یوسئ، ډاکومنټ ته یوسئ. دغه لینک دلته تاسو پیسټ کړئ. دوستانو کله تاسو هغه لینک پیسټ کړئ، دلته به تاسو د چیلنج یوزر په نامه خط پیدا کړئ. ګوره دغه ده. نو دغه د چیلنج یوزر خط به ټول تاسو میټاو کړئ. تر داسې پورې به دوستانو تاسو میټاو کړئ. کله تاسو دغه میټاو کړئ، و د چیلنج یوزر په ځای به تاسو دوستانو بي سي ولیکئ. بي سی دغه به تاسو ولیکئ. کله تاسو دا خط ولیکئ، بي سی د چیلنج یوزر په ځای ولیکئ، دا به ټوټل بیرته تاسو سلیکټ کړئ. دغه به تاسو کاپي کړئ. کله تاسو دغه کاپي کړئ، بیرته به تاسو لاړ شئ، هغه براوزر به خلاص کړئ په کوم براوزر کې تاسو مخته دغه فیسبوک آی ډي خلاصه کړی و. هغه براوزر چې کله دوستانو تاسو خلاص کړئ، نو هغه لینک به دلته سمپل پیسټ کړئ. سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستانو تاسو کتلای شئ دلته اوس له موږ چې ډیټا اف برث غواړي، مخته له موږ چې پاسپورت غوښتی، آی ډي کارت غوښتی، ډرایوینګ لایسنس غوښتی. اوس دلته له موږ چې د موږ د آی ډي ډیټا اف برث غواړي، نو تاسو خپل آی ډي ته کوم ډیټا اف برث ورکړی و، هغه ډیټا اف برث به ورکړئ. تاسو به ستاسو د فیسبوک آی ډي خلاصه شي. اوس مثال ما خپل آی ډي ته 25/12/2000 ډیټا اف برث ورکړی. اوس سمپل په نیکسټ بټن کلیک وکړئ، تاسو به ستاسو فیسبوک آی ډي خلاصه شي. او دغه رقم دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ، د دغه لینک په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ د خپل فیسبوک سیستم سره غور بدل کړئ. مخته به له تاسو چې آی ډي کارت او پاسپورت دا شان وغوښتو، نو د دغه لینک په ذریعه سره بیا له تاسو چې ډیټا اف برث غواړي، خپل د آی ډي ډیټا اف برث به ورکړئ. په نیکسټ بټن به کلیک وکړئ، تاسو به ستاسو د فیسبوک آی ډي خلاصه شي. او هو دوستانو که چیرې بیا هم دغه طریقې کار نه کوئ، بیا به دوستانو تاسو د ټچ وی پی ان پرو ورژن را ډاونلوډوئ. کله تاسو د ټچ وی پی ان پرو ورژن را ډاونلوډ کړئ، په هغه کې د جاپان پروکسیانې ټولې خلاصې دي. نو بیا به تاسو هغه وی پی ان جاپان ته کنیکټ کړئ، بل ملک ته به نه کنیکټ کوئ. نو کله تاسو هغه وی پی ان جاپان ته کنیکټ کړئ او دغه طریقې سره استعمال کړئ، نو تاسو فیسبوک آی ډي به 100% خلاص شي. اول واره خو دوستانو بغیر وی پی ان دغه کار کوي. که چیرې بغیر وی پی ان دغه طریقې کار نه وکړئ، نو بیا تاسو وی پی ان را ډاونلوډ کړئ، هغه وی پی ان بیا تاسو جاپان ته کنیکټ کړئ، نو 100% به دغه طریقې کار وکړي. او هو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د ټچ ورژن پرو وی پی ان را ډاونلوډ کړئ، یعنی ډیر پو والا، په هغه وی پی ان کې تاسو هر ملک ته ځان کنیکټ کولای شئ. نو هغه به تاسو له تعلیم
.seo.com ویب سایټ سره ډاونلوډ دغه ویب سایټ تاسو سرچ کړئ دغه ویب سایټ تاسو خلاص په سرچ کې ټچ وی پی ان ولیکئ تاسو به ټچ وی پی ان راوړی هغه ډاونلوډ کړئ په هغه کې د هر ملک پروکسیان خلاص دي هر ملک ته تاسو ځان کنیکټ کولای شئ او دوستانو د دې لپاره یو بل طریقه هم راځي په هغه طریقې کې بیا موږ پیک پاسپورت ته جوړو یا پیک آی ډي کارت ورته جوړو په کوم نامه سي آی ډي جوړه شوی و په هغه نامه باندې پیک پاسپورت یا پیک آی ډي کارت ورته جوړو نو هغه ور اپلوډو نو هغه بیا د هغه طریقې په ذریعہ سره خلاصو نو که چیرته تاسو غواړئ زه تاسو ته په هغه طریقې باندې ویډیو جوړ کړم نو که چیرې دغه ویډیو زرو کسانو شیر کړله نو دستي به زه تاسو ته هغه طریقه هم دروښیم په هغه طریقې کې بیا موږ باندې آی ډي ته پیک پاسپورت جوړو یعنی 2 نمبر پاسپورت جوړو 2 نمبر آی ډي کارت جوړو په هغه نامه باندې هغه ور اپلوډو نو هغه آی ډي بیا په هغه طریقې باندې خلاصو ته کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ څو هغه هم له دې طریقې چې پیدا واخلي نو ملوي په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ د خدای پامان